حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د روزي هر شپه ورځ چې ده په دې کې د روزدار یو دعا ضرور الله قبلې. په شپه ورځ کې د روزي یو دعا د روزدار ضرور قبلېږي، ضرور هر ورځ د یو دعا ضرور قبلېږي. حدیث مبارک کې راځي خو چې درې خبرې وي یو دعا د ضرور قبلېږي، خو چې څو خبرې وي درې خبرې، درې شرط پکې موجود وي. یو خبره دا ده چې د خو روزه نیولې ده خو په حرامو نه ده نیولې او نه په حرامو باندې ماتي، د په ګېډه کې حرام نشته. ځکه د کم انسان په ګېډه کې چې حرام وي الله تبارک وتعالی د دعاګانې نه قبلې، د دعاګانې نه قبلې. حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. خوراک د حرامو د اسکاک د حرامو د په بدن د کپڑے د حرامو دي، نو فأنا يستجاب لذلك دعا د کم طرف قبول شي، بیا به دعا د کم طرف قبول شي. نو د روزدار په شپه او ورځ کې یو دعا الله ضرور قبلې، خو اول شرط دا چې په ګېډه کې څه نه وي، حرام نه وي، حرام نه وي. ځکه چې په ګېډه کې حرام پراته دي الله نه دا روزه قبلې او نه دا دعا قبلې. دویم شرط ورله دا دی چې د ګناه د فار دعا نه کوي. د داسې دعاګانې غواړي چې هغه د ګناه د کار د فار د دعا غواړي، نو الله تبارک وتعالی هغه دعا د بیا نه قبلې چې د ګناهونو د کار د فار دعاګانې غواړي. او دریم شرط دا دی چې خپل ولی کټ کوونکی نه وي. دا درې خبرې چې موجود وي الله د هر روزدار دعا ضرور قبلې، خو چې دا درې شرط موجود شي. یو حرام نه خوري، دویم د ګناه د کار د پاره دعا نه کوي، او دریم د خپلوانو سره خپلولي کټ کوونکی نه وي. ځکه چې کم انسان د خپلوانو سره خپلولي کټ کوي الله د دعاګانې نه قبلې. چې دا درې شرط موجود شو الله د دعا ضرور قبلې، او د دعا د قبلېدو بیا درې صورت دي. یا خدا چې د کم شي د پاره د دعا وخت الله ورته بعینه اک شی ورکی، چې کم شي د وخت الله مال دا راکا الله تبارک وتعالى ورله بعینه هغه سیز ورکی. دا یو صورت د دعا د قبلېدو دی. دویم صورت د دعا د قبلېدو دا دی چې هغه سیز ورله الله تبارک وتعالى ورنکی، خو په د باندې بل یو لوی مصیبت را روانو الله تینا هغه مصیبت لري کی، په د باندې یو لوی غم، لوی مصیبت، لوی نقصان د تر رسیدونکو وو. الله تبارک وتعالی د دې دعا د برکت هغه مصیبت د دنه سکو لری کو. دویم صورت د قبلېدو دا دی. او دریم صورت د قبلېدو دا دی چې الله تبارک وتعالی ورلدا دعا اخرت ته سنبال کی. د دعا غواړي الله مال دارا کمال دارا کا، نو الله تبارک وتعالی فرمایي دا کم شی چې ته غواړي تعالی پکې خیر نشته، تعالی پکې څه نشته خیر. الله ته پته چې خیر نشته دی. زمونږ دعاګانې څه د پاره، خو د پیسو د پاره نو څه غواړي د مغفرت د پاره دعاګانې کمی دي، د پیسو د پاره زیات دي. یا الله مال یو کروڑ روپۍ راکړي که دې کې زما څه نقصان دی، الله مال یو کروڑ روپۍ راکړي دا خو زما د پاره خیر دی. الله ته پته ده چې غریب نو خی کنه چې کروڑ روپۍ در کوم بیا په دې خلکو وردانګي، ځکه درله نه در کومه، ځکه درله پیسې نه در کوم، بیا جمعات پیژنیم ده اوس غریب نو راشي کم از کم ما ته خو سجده ولګئ. نو الله ته پته ده چې دا د پاره خیر نه دی ځکه نه در کوي. نو تا خو دعا وختي الله مال راکا، نو الله فرمایي وای دې کې ستا خیر نشته، خدا دعا به درلزه اخرت ته سنبال کم. نو په ورځ د قیامت الله تبارک وتعالی دې بنده ته به فرمایي اے بنده ما تا ته ویلو چې زمانه دعاګانې غواړې زه قبلوم. دی به الله او تا راته ویلو دیو جن ما دعاګانې ډېرې غوښتې وي، څه شی مې په دنیا کې درکړی و نه الله نه دی راکړی کنه. تا خو چې زه دعاګانې قبلوم ما خو غوښتې وي، خو الله څه شی دی راکړی نه و. الله تبارک وتعالی فرمایي هغه مې درله دلته سنبال کړي دي. د پلانکۍ دعا په بدله کې دا نعمت، د پلانکۍ دعا په بدله کې دا ثواب، د پلانکۍ دعا په بدله کې دا نعمت، چې دې دا نعمتونه او ثوابونه او د جنت دا درجې ویني په دې دعاګانو سره کنه. دی به وي الله سبا خو چې په دنیا کې دراله یو دعا نه قبول کړي، الله سبا خو چې په دنیا کې یو دعا نه قبول کړي، ټول دراله آخرت ته سنبال کړي. نورونو دعا د پاره ما درته وی الله تبارک وتعالى حدیث مبارک کې راځي په رمضان مبارک کې الله تبارک وتعالى په شپه ورځ کې د انسان ضرور یو دعا قبلې، خو اول مې سره څو شرط ولګول درې، چې دا درې خبرې په انسان کې موجود وي. یو دا چې د حرام نه خوري،
زه دعاګانې کوم قبلېږي نه نو په خپله روزه لږ نظر واچوه که نه. یو چې حرام نه خوري، دویم مې دا وي چې د ګناه دپاره دعا نه کوي، دریم مې درته دا وي چې خپل ولي کټ کوونکی نه وي. چې دا درې خبرې موجود شي الله د ده دعا ضرور قبلوي. او بیا دا درې صورته د قبلېدو دي. کم شی دې غوښتې بعینه هغه شی درکړي، یا درنه یو لوی مصیبت لري کي، یا درله دا دعا الله اخرت ته سنبال کې. نو لنډه دا ده چې دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي. عمر رضی الله تعالی فرمایل وی زما سره دا یاره نشته چې الله مې دعا ولې نه قبلوي. دا فکر ما سره نشته چې الله مې دا دعا ولې قبول نه کړه. وی فکر را سره دا دی چې الله ما ته دا توفیق ولې را نه کړو چې ما دعا وغوښتله، ما نه ولې ټایم ضایع شو، ما پکې دعا ولې ونه غوښتله. وی دا یاره را سره ځکه وی زما یقین دی چې زه غواړم زما رب به مال راکوي، زما یقین دی چې زه غواړم زما رب به مال راکوي. نو دا فکر را سره نه چې دعا مې ولې نه قبلېږي، خو فکر را سره دی چې یاره زما نه دا ټایم ولې داسې تېر شو چې ما پکې دعا ونه غوښتله. نو د الله نه دعاګانې ډېرې غواړئ. څه ترې غواړئ؟ دعاګانې د الله نه ډېرې غواړئ. په دې مبارکه میاشت کې الله پکې ضرور دعاګانې قبلې. په شپه ورځ کې ستا یو دعا ضرور قبلېږي د رمضان مبارک.